مڼې د میدان وردګ ولایت د بڼوالو یوه لویه عایداتي سرچینه ده چې سږکال یې په دغه ولایت کې حاصلات هم زیات شوي. بلخوا بیا بڼوال له اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې د مڼو لپاره د مناسب بازار موندلو ترڅنګ سړې خونې هم ورغوي. دغه مڼې شکر د څه کال ښې دي او موږ هم دغه مڼو ته خوشحاله یاستو او حاصلات هم ښه ده په ذریعه خدای ده. غوښتنه خو دا ده چې باید موږ ته سبزخانې جوړې کړي، موږ سبزخانې نه لرو او میوه هم ساتل کېږي نه. په پاکټ په 300 یا په 400 یا په 200 نو له دغه ځای نه موږ اخلي په 50 روپۍ یا 80 روپۍ یا 80 روپۍ دغه اخلي. که دلته سبزخانې چېرته جوړې شي او له دغه ځای نه هغه کې وساتل شي نو انشاءالله هم د ملت په خاطر باندې هم ګټه ده، هم د دولت په خاطر باندې ګټه ده. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي چې سږکال یې د نورو میوو په پرتله د مڼو حاصلات زیات دي. وایي چې په ولایت کې 2 معیاري سړې خونې لري چې د ټول ولایت د مڼو د ذخیره کولو وړتیا نه لري. دوی زیاتوي چې کوښښ کوي ترڅو بهر ته د صادرولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. موږ د یوې میاشتې راهیسته د ولایت څخه د ولایت په امضا باندې موږ وزارت زراعت مالیه ته او صنعت و تجارت ته مکاتب ورکړل، د رئیس الوزرا د اقتصادي کمیسیون دفتر ته مکاتب ورکړل چې د مقابل طرف څخه په اړیکو کې شي چې د ټیکس کم شي، په ګمرکاتو کې د مشکلات د موږ د تجارانو او د محصولاتو د صادرېدو لپاره کم شي. انشاءالله دا به کېږي. همدغه مشکل موږ د والي صاحب سره د ملل متحد د استازیو سره او د نړیوالو مؤسسو سره مطرح کړو. کوم محصولات چې عبارت مڼو، رومیو او هغه محصولات چې اوس د موږ راپې حاصل کېږي هغو سره په ګمرکاتو کې تحصیلات ایجاد شي، تعرفې ټیټې شي تر څو د موږ تجاران هغه مڼې په ښه قیمت همسایه هېواد په مارکیټو کې خرڅ کړي. میدان وردګ په خپلو مڼو مشهور ولایت دی. په دغه ولایت کې په څه باندې 10,000 هکتار ځمکه مڼې کرل شوي دي چې سږکال شاوخوا 110,000 متریک ټنه حاصلات لري.